د توانایي او برېښنا محکمه کې پرانیستې کچېرې د ولس د ستونزو د حل احکامات جاري د ادارو او ولس ترمنځ فاصلې کمیږي د توانایي او برېښنا د سیکرټري نثار احمد وینا د خیبر پختونخوا حکومت د احکاماتو په رڼا کې د سرکاري ادارو په تنظیمي چارو کې سپېڅلتیا او ولسي مسلو هوارولو لړۍ روانه ده. د ګډ ګورننس روډ میپ د جاري پالیسۍ لاندې 15مه نیغ په نیغه پرانیستې کچېرې ترسره کړې شوه. ګڼو ولسي خلکو خپلې ستونزې وړاندې کړې چې د حل لپاره یې په موقع هدایات جاری کړي شول. د توانایي او برېښنا د سیکرټري ښاغلي نثار احمد د صدارت لاندې پرانیسته کچېرې کې د سپیشل سیکرټري حبیب الله عارف، ایډیشنل سیکرټري انور خان شیرانی، ایډیشنل سیکرټري نور ولی خان، د پیډو چیف ایگزیکټیو انجینیر انوار الحق په شمول د کې پی او جی سی ایل انسپیکټریټ آف الیکټریسټي او خیبر پختونخوا ټرانسمیشن اینڈ ګریډ سیسټم کمپنی افسرانو او پراجیکټ ډایرکټرانو ګډون وکړ. د صوبې د بیلابیلو ضلعو 155 کسانو د ټلیفون او فیسبوک افیشل پیج په ذریعه نیغ په نیغه رابطه وکړه او د توانایي محکمې او ضلعي ادارو د منصوبو په اړه خپلې مسلې په ډاګه کړې. ولسي خلکو پرانیسته کچېرې د صوبایي حکومت یو انقلابي ګام وګرځولو او دا یې د سپېڅلتیا، شفافیت او میرټ سرچینه وبلله. د توانایي او برېښنا سیکرټري نثار احمد ټولو افسرانو او واکمنانو ته د عوامي مسلو د زر تر زره حل کولو احکامات جاري کړل. د پرانیسته کچېرې په آخر کې ښاغلي سیکرټري خلکو ته باور ورکړ چې د موجوده حکومت د عوام دوست پالیسۍ تر مخه د پرانیسته کچېرې د لارې د عوامي مسلو د سمدستي حل هڅې کولی شي. د توانایي او برېښنا سیکرټري ښاغلي نثار احمد د محکمې افسرانو ته هدایت وکړو چې د ستونزو او مسلو د هوارولو په کار د عمل درآمد ریپورټ دې زر تر زره وړاندې کړی شي ځکه چې ولسي خلک د حکومت د اقداماتو سپېڅلتیا سره کره کتنه کوي. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پېښور.